په مات او ډک زړه تر هغې هدیرې قدم وهي چیرته چې ځوانې مرګ زوی ښخ دی. ښایي ډېرې هیلې ورپورې تړلې وي، خو اوس یوازې د هغه یادونو ته اوښکې تویوي. نولس کلن شاه محمد د ننګرهار اچین ولسوالۍ د پیښې سیمې اوسېدونکی و. هغه د اسلامي امارت له راتګ سره سم په قاچاقي او مرګونو لارو بهر ته د تلو تکل وکړ، خو تر منزله ونه رسېد. د شاه محمد پلار محمد ګل وایي د زوی ابدي بیلتون پر ملا مات کړی او هر یاد یې پر زړه لکه داغ پاتې شو. دلته په 11 کلاس کې مکتب کې او بیا خیاطي کړه او د خیاطۍ نه بیا دغه طالبانو حکومت چې راغی ویل چې زه ځم فرانسې له. دلته حالات خراب شو، کار ژوند هېڅ هم نه و. دې ځای نه یې راکت وکړو، 8 میاشتې ترکیه کې وي او ترکیه نه یې سفر وکړو او په دغه سفر کې غریب هلته دغسې واقعه سره واوښته او شهید شو. نو زمونږ کم ناز کم 14 لکه روپۍ هم ولګېدې او سړی مړ شو، ځای ته مو نه رسېده. نو کله چې دی ترکیه ته ورسېد، ترکیه نه چې وت نو موږ ته یې میسیج وکړو چې زه دغه قاچاقبر سره وځم او پیسې میسې خو موږ کور ورته خرڅ کړو، روپۍ نه وي، خپل کور هم ورته خرڅ کړو، اوس د کرۍ کور کې وي. هغه پیسې مو ته برابرې کړې او 7 ورځې یا 6 ورځې خوابګاه کې وو او خوابګاه نه چې بیا وت نو میسیج یې وکړ چې زه د خیره سره سفر کې یم، بس ووتم او بیا به چې هلته زه کله ورسم بیا به زه تاسو سره رابطه کړم. بیا چې کله وخت دی دغه شو نو 4-5 ورځې پس چې موږ ته دغه کړ نو سړي پته نه لګېده. قاچاقبر ته هم چې وویل، قاچاقبر هم ویل چې هلته دي دلته دي، خو هېڅ معلومات موږ له چا نه راکاو. بیا په 6 یا په 7 ورځ موږ ولیده په نیټ کې چې پروت و او نور کسان هم لارۍ نه یې راکیستي او دی مو پکې کله چې خط سره کوټې په غاړه وه او چې کله یې دا راکیستی او لاندې پروت و موږ په ویډیو کې وکت نو هغه سره کوټې نه وه، صرف ساده سپین بنیان یې په غاړه کې و. نو هغه نه پس بیا چې کوم موږ په دې انتظار کې وو چې نن دی او سبا دی، نن یې راوړي او سبا یې راوړي، خو دغه 3 میاشتې او 12 ورځې چې کومې وې موږ 6 ورځ بس همدغسې یې رامې تېرېده، نه خوب و نه سکون و او نه زموږ داسې کومه وسه وه نه کومه دسته وه او غټه واړه په همدې انتظار او په دې دغه کې چې خدای پاکه چېرته به یي او چېرته به پروت یي او څنګه به یي. خو بیا دغه کسان چې کوم یا حکومت و کار چا و الله پاک ته ښه سره وکړه نو دغه کسان یې راوړه کابل ته او کابل کې موږ ته زنګ وویل راته چې دا مړي موږ راوړي دي او د کابل نه بیا موږ پسې ورغلو او وایي میدان ته پسې ورننوتو او موږ خپل تابوت او خپل لاش چې کوم د مړي موږ له لاس له راغی او موږ راوړو او دلته خاورو ته وسپارل. خدای هم دې په خیر واوړي او نور یوه کیسه هم نشته، څه خبره وسه دا هم سره اړیکه کې اوسه او بس خدای دې وکړه چې په خیر واوړو، نور قسمت دی. 10 بجې وې په اوتو بس پولیس راغلي و، پوه شو سپي راوستي وو، هغو سره راغلي سپي دي، پوه شو بیا پسې راغلي وو، بس اوته وو چغې یې وکړې بس چې راپاڅېدو سر ته ودرېدو. دغه غږیز کلیپونه د هغه د زوی دي چې له تګ مخکې خپلې کورنۍ ته پرېښي وو، خو د دې پر ځای چې د هغه د سفر په اړه خبر واوري د مړینې خبر یې ورته راورسېد. شاه محمد په هغو 18 کسانو کې شامل و چې څو میاشتې وړاندې په بلغاریه کې په یوه لارۍ کې مړه موندل شوي وو. چند نفر است؟ 3 نفر. کجا هستی؟ تاتوان است. بهر رسیدی؟ نان خوردی؟ کله چې زه له افغانستان راتلم قاچاقبر سره مې خبره کوله، هغه ویلې چې پیاده روي 1.5 ساعت هم نشته ده، خو زه یې اوس درته وایم هغه ګورې هغه مسافر دی او شاته زنانه هم را روانې دي. زه چې له نیمروز راتلم قاچاقبر چې ما ته ویلې
ټولو 2 ساعته پیاده روي نشته ما سمه ده 8 ساعته مو په مشکل کې پیاده روي کړې دغه ماشومه په اوږه راګورئ او تر څنګ یې 1 ساعت هم په ایران شار کې کړې ده تر څنګ یې دا 3 ساعته لاره په بندر بوشیر کې ده دا اوس چې دا روان یو پکې په دغه ځای کې ده څه پیسې چې بیا ټولې لوټ شوې تقریبا 2 میلیونه او 15 لکه روپۍ ما سره وي هغه روپۍ یوازې د نیمروز نه تر د پاکستان تر بلوچستان هغه اخري بارډر چې ورته وایي هغه ځای پورې خلاص شو قاچاقبر پیسې مو اخیستې او دلته اوس بېرته ورپسې ورتلی هم نسې او مشکل یې دغه رقم مشکل د مسافرو لپاره جوړ کړی زنانه هم پکې دي دا ګوره دا ماشومه ګلالی دا ګلالی ماشومه د یو پارسیوان روډ لور ده زنانه هم ورسره د شاته را روانه ده عبدالله او صدام هغه 2 ملګري دي چې له دې سختې مرګونې قاچاقي لارې تیر شوي قاچاقبر هغوی له ترکیې سره پولې ته نږدې یو پټنځای ته بوتلل خو بخت یې کوټه و تر منزله ونه رسېدل عبدالله او صدام د ترکیې یربکر سیمې ته په رسېدو د دغه هیواد امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول له 319 ورځو بند تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته راولېږل شول خو هغوی په دې لاره کې د قاچاقبرانو د ایران او ترکیې پولیسو د بد چلند په اړه خبره کوي وایي نه یوازې دوی سخت وځورېدل بلکې زرګونه نور کسان هم د هغوی له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ دي دغه دواړه ځوانان اوس په جلال آباد ښار کې د موټرو د ترمیم ورکشاپ لري مخکې له تګ یې هم همدغه کسب درلود یو ځکه م ساختماني کار کوم بیا بل ځکه باغ کې وم بل ځکه بیا خپل مستریتوب کسب مې هلته کوم پیش کار مې کوم بس یو کار مې جو کوم کله به چې د اخره میاشت شو نو پیسې هېڅ هم نه دي راکړي راته بس اخر هم دومره زیات کار بیا یو ځکه مې کار کوم د شپې کار وکړو چې بیرته بس دومره کار مې وکړو چې بیرته پرې رالم خپل کور ته بیرته پرې رالم موږ چې بیرته راغلو هلته موږ خپله بیا بیرته قاچاقي راغلو 1.5 میلیون هم بیرته اتوبوس والا ته ورکړم هغه لاندې ځای کې ناست و 1.5 میلیون کله چې بیا دلته د افغانستان دلته چې ما بیرته راوستو بیا دې ځای کې موږ بره په سیټو کې کېنولو موږ نه ګوته ولګه اردوګاه کې بیا هلته یې نو څوک نه نیول بس همدلته موږ نه اردوګاه کې ګوته ولګل بیا نور دې خوا سې راغلو کنه د دې خوا نه دې خوا باندې زیات مشکل ده نه ډوډۍ دا خوا نه کوم حکومت درته وایي چې درکوي که 4 ورځې بندې وي که 6 ورځې بندې یو څه بل څه 2 خورما درکوي نور هېڅ شی هم درته نه درکوي بیخي سختي دومره زیاته ده چې بیخي په اندازې زیاته نه ولا دلته چې رالم بس 4 ورځې په کور کوم بیرته راغلم دغلته د خپل کسب کوم دغلته شاګرد هم رسپېټ دې دوکان کې مونږ ته نه څوک راتله نه ډوډۍ هېڅ شی مونږ ته نه راتلل دغې ځای کې وو دغې ځای نه مو بېرته حرکت وکړې مونږ ته دیاربکر ته یې وړو دیاربکر ته چې لاړو نو دغلته ناست وو 4 ساعته مونږ ناست وو 4 ساعته بعد پولیس ونیول پولیس ته په لاس ورغلو هغه ویې وړلو وایي تاسو ته برګه جوړو تاسو ته داسې ونیولو مونږ 250 کسان وو دا یې چې ونیولو ویې وړلو کیمپ ته کیمپ کې هغسې اصول تا سره کوي چې هېڅ انسانیت نه لري هغې ځای نه ویې وړو استانبول ته استانبول کې ما وکیل ونیولو 800 روپۍ مې وکیل ځان ته ونیولو 3 میاشتې 19 ورځې مې تېرې کړلې په 3 میاشتې 19 ورځو کې ما بیا آخر په کومه ورځ چې موږ راډیپورټول وهل ټکول او وهل ټکول یې راته راکړل هغه کومې پیسې چې چا سره به پیسې په امانت کې ایښي هغې پیسې د تا نه د ټکټ پیسې هم کټ کولې وایي چې تاسو نه ټکټ پیسې شته دا سازمان ورکوي دا داسې کوي خو هېڅ هغه کوم خبرې چې دي هېڅ شی هم نشته قاچاقبر هسې یو دروغ هسې چې نسخه دې ووځي دې څخه خو دا کومې خبرې چې دي دا ټولې دروغ وایي ناکي خبرې کوي ته راغلم دغه د دوکان خو بس دوکان کې کاروبار نشته د دغې د وجې نه تللی یم خو اوس بیا راغلو نو اوس همدې دغه کې چې کار هم نشته بیرته راستانه شوي دغه کډوال وایي قاچاقبر په لومړیو کې اروپایي هیوادونو ته د خلکو جذبولو لپاره د اسانتیا خبره کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده بلکې له ژوند سره لوبې دي دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې ویلي په تیرو 2 کلونو کې څه باندې 3.5 میلیون افغانان بهر ته کډوال شوي خو په همدې موده کې 1.7 میلیون بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي چې ډېر یې له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو دي